قدرمنو دوستانو سلام د ډیجیټل چین پروګرام ته مو زه غوټۍ هرکلی کوم. له تېرو څو کلونو راهیسې د چین سیلانیزې چارې د چټک پرمختګ په حال کې دي او د دغه هیواد د ملي اقتصاد نوې ستراتیژیکې ملاتړې چارې ګرځېدلې دي او د اوسنۍ زمانې د خلکو د ژوند د ښه والي او نیکمرغۍ لپاره یې ښه زمینه برابره کړې ده. د چین د ملي اقتصاد او ټولنې د پرمختګ په 15 کلن پلان کې لیکل شوي چې چین به د کلتور او سیلانۍ په همغږۍ سره د سیلانیزو چارو په برخه کې د غښتلي هیواد په توګه آباد شي. دا لومړی ځل دی چې د سیلانیزو چارو په برخه کې د غښتلي هیواد آبادول د دغه هیواد په 15 کلن پلان کې لیکل شوي دي. نو زه به په نننۍ پروګرام کې د ګڼو شمیرو له مخې د چین د سیلانیزو چارو د پرمختګ حالات در سره شریک کړم. اړوندې شمیرې ښیي چې په چین کې د کلتور او سیلانۍ د همغږۍ په رڼا کې د منظره لرونکو سیمو د جوړولو داسې سیستم جوړ شوی چې پیمانه یې لویه ده، غني ډولونه او فعال نوښتونه لري او معیار یې هم بشپړ دی. د چین د 15 کلن پلان د تطبیق پر مهال په دغه هیواد کې د ای په درجه د منظره لرونکو سیمو د شمیر زیاتوالی 2600 او عمومي شمیر یې 14500 و. د ګراس په همدې موده کې د سیلانۍ او رخصتۍ 40 میري سیمې د سیلانۍ او تفریح 204 میري واټونه او په شپه کې د مصرف لپاره د کلتور او سیلانۍ 345 سیمې جوړې شوي دي. د دې ترڅنګ په دغه هیواد کې د ولایت په کچه د رخصتۍ او تفریح څه باندې 1400 سیمې هم جوړې شوي دي. براسر پر دی په چین کې د کډوالۍ سیلانۍ په باب د عموده کډو شمیر 1590 ته رسیدلی دی. د ملګرو ملتونو د سیلانیزو چارو سازمان د انخوی ولایت د سیاوګان کډي او د هونان ولایت د 18 دون کډي په شمول د چین 19 کډي د ډېرو واره سیلانیزو کډیو په لیست کې شامل کړي چې دغه شمیر په نړۍ کې لومړی مقام خپل کړی دی. د سیلانیزو تولیداتو د غرضي او خدمات د کیفیت لوړتیا د چین دننه د سیلانیانو د شمیر او د مصرفي لګښتونو د چټک زیاتوالي سبب ګرځي. په 2015 کال کې د چین دننه د چینایانو د سیلانیز تګ راتګ عمومي شمیر 6 میلیارده 522 میلیونه و چې دغه شمیر د 2024 کال د ورته شمیر په پرتله په سرو کې 14.2 زیاتوالی موندلی و. د سیلانیزو لګښتونو عمومي اندازه یې 6.3 میلیارد یونو ته رسیدلی وه چې دغه شمیر د 2024 کال د ورته شمیر په پرتله په سرو کې 9.5 زیات و. براسر پر دی په همدې کال کې چین ته د بهرنیو سیلانیانو شمیر له 150 میلیونو څخه پورته و چې دغه شمیر د 2024 کال د ورته شمیر په پرتله په سرو کې 12.1 زیاتوالی ښودلی و. په همدې کال کې د یادو بهرنیو سیلانیانو د لګښتونو عمومي اندازه له 130 میلیاردو ډالرو څخه پورته وه چې دغه شمیر د 2024 کال د ورته شمیر په پرتله په سلو کې 40 زیات و. له کوچنیوالي تر لویوالي او له کمزورۍ نه تر اختلطیا پورې د چین دننه د سیلانۍ بازار په نړۍ کې تر ټولو ډېر لوی دی. چین په نړیوالو سیلانیزو چارو کې د مشتریانو ډېر لوی هیواد او د نړیوالو سیلانیانو عموده مخه ګرځېدلی دی. چین اوس د سیلانیزو چارو د پیاوړتیا ځانګړې لاره غځولې ده. درنو دوستانو، نننۍ پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. بریالي اوسئ.